نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم او قدرمن ورونو، تیر بیان یا تیر موضوع کې موږ ویلي و د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نسب شجره او د نبی علیه الصلاۃ والسلام کورنۍ او د زمزم د څا په اړه مباحث کړی وو او د فیل د واقعې په باره کې د ابرهه صباح واقعه مو ذکر کړی و. نو نن به ان شاء الله تعالی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د محترم پلار عبدالله چې د کم نظر ایښی و د دې په اړه به بحث وکړو. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم محترم پلار عبدالله، د عبدالله مور فاطمه بنت عمر بن عائس بن عمران بن مخزوم بن یقظه بن مدلوه. د عبدالمطلب په اولادونو کې عبدالله تر ټولو ښکلی، شریف، غوره او وټولو ته ګران او په ذبیح سره مشهور و. ذبیح یې ځکه بلی کله چې د عبدالمطلب زامن پوره لس ول او ټول ځوانۍ ته ورسېدل، نور یې د ده ملاتړ او دفاع کولی سوای، نو ده د هغه خپل نظر څخه چې یې ایښی و خبر یې کړل، زامنو یې خبره ورسره ومنله. نو عبدالمطلب د دوی ټولو نومونه د پال په غشو ولیکل او بیا یې د هبل منجور ته ورکړل. منجور غشي سره ګډ کړل او بیا یې یو ورڅخه راوویست. نو که ګورې د عبدالله نوم راوتلی دی. نو عبدالمطلب چاړه راواخیسته، خپل زوی عبدالله یې راونیوی تر څو کعبې ته یې بوځي او هلته یې ذبح کړي. خو قریشو خصوصا د عبدالله ماماخیلو او ورور یې ابو طالب عبدالمطلب یې له دې کار څخه منع کړ. عبدالمطلب ورته وویل نو چاره څه ده، زه خپل نظر څنګه ادا کړم؟ دوی ورته وویل له فلانۍ عرافې ښځې څخه په دې هکله مشوره وغواړه. عبدالمطلب عرافې ته ورغی، هغې ورته وویل چې د عبدالله او د لسو اوښانو تر مابینځ قرعه اندازي وکړه. که د عبدالله نوم راووت نو لس نور اوښان ورباندې ورزیات کړه. په دې ترتیب سره لس ورزیاتوه تر څو خدای پاک راضي سي او د اوښانو پچه وخیږي. په دې ترتیب سره هغه راغی، د عبدالله او د لس اوښانو تر مابینځ یې قرعه اندازي وکړه او پچه یې واچوله. د عبدالله نوم راووت، نو عبدالمطلب لس نور ورزیات کړل، خو بیا هم د عبدالله نوم راووت، نو لس یې ورزیاتول تر څو سل اوښان پوره سول. بیا د اوښانو پچه وختل. عبدالمطلب دا سل اوښان د عبدالله په ځای حلال کړل او همداسې یې واچول. هر چا چې وړلی سوی هغو به وړه، نه یې انسان ورڅخه منع کوه او نه به یې حیوان ورڅخه منع کوئ. له دې پیښې مخکې په عربو او قریشو کې د دیت بیه لس اوښان وه، خو له دې وروسته سل اوښان سوه. اسلام هم همدا سل اوښان تایید کړل. له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه په روایت کې راځي چې فرمایي انا ابن الذبیحین، زه د دوو ذبیحانو یعنی اسماعیل علیه السلام او عبدالله زوی یم. عبدالمطلب خپل زوی عبدالله ته امینه بنت وهب بن عبد مناف بن زهره بن کلاب په نکاح کړه. امینه هغه وخت په قریشو کې د نسب او مقام له پلوه تر ټولو غوره ښځه وه. پلار یې د نسب او شرف له پلوه د بن زهره و مشر و. د عبدالله او امینې واده په مکه کې ترسره سو، خو له واده څخه یو څه موده وروسته عبدالمطلب هغه مدینې ته یې واستوی تر څو دوی ته خرماوي راوړي. عبدالله ولاړی او هلته مدینه کې وفات سو. او ځینې وایي چې عبدالله د تجارت دپاره شام ته تللی و او بیرته د قریشو له یوه کاروان سره راتلی چې مدینې ته راورسېدل. عبدالله مریض او بیا هم هلته د 25 کالو په عمر وفات سو او د الله بغیر الجعدي په کور کې خاوره ته وسپارل سو. هغه وخت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نو زیږېدلی، که څه هم ځینې روایتونه وایي چې عبدالله د نبی علیه السلام د میلاد 2 میاشتې وروسته وفات شوی دی، خو زیاتره مورخین تاریخ پوهان دا لومړنی نظر تاییدوي. او کله چې د عبدالله د مړینې خبر مکې ته راورسېد نو آمینې د ده په مرثیه کې دا اشعار وویل: د بطحا غیږه د هاشم له زوی څخه خالص وه،
هغه د اوازونو او ژړاګانو غوغاو په مابینځ کې د لحد ملګری سو. مرګي وغوښت هغه هم دې بلنې ته لبیک ووایي. اوس مرګی د خلکو په مابینځ کې د ابن هشام د زوی په شان څوک نه دی پرېښی. څومره غمجن و هغه ماښام چې خلکو د ده کټ په اوږو اخیستی. که څه هم مرګ او د مرګ حوادثو هغه ختم کړ، خو د هغه د کړو یاد به تل وي. هغه ډېر پوه، رحیم او سخي سړی و. د عبدالله ټول میراث 5 اوښان، یو شمېر میږي او یوه حبشي بنځه وه چې نوم یې برکا او کنیه نوم یې ام ایمن وه. او دا هم هغه ایمن ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به یې په غیږ کې ګرځاوه او پالنه به یې کوله. نیکمرغه میلاد او د سپېڅلي ژوند لومړني 40 کلونه. د نبي علیه صلات وسلام پیدایش. سید المرسلین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بني هاشم په شعبینه کې د دوشنبې په سهار چې د ربیع الاول 9مه نیټه وه دنیا ته یې سترګې وغړولې. دغه وخت د کسرا نوشیروان د باچایي 40 کاله تیر سوي وه. د ستر عالم محمد سلیمان المنصوري فوري او فلکي محقق محمود باچا تحقیق پر اساس د تاریخ د 1501 کال د اپریل د میاشتې له 20 او یاد 22 نیټې سره سمون خوري. ابن سعد روایت کوي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مور وایي کله چې هغه علیه السلام وزېږېدی نو زما له جسمه څخه یو نور ووت چې د شام قصرونه یې روښان کړل. احمد هم له عرباس بن ساریې څخه دې ته ورته یو روایت نقل کړی دی. ځینې روایتونه وایي چې د نیکمرغه میلاد په وخت کې ځینې ارهاصات یعنی د نبی له بعثت څخه مخکې خارق العاده پیښې واقع سوي وه. وایي د کسرا د قصر 14 خښتې راولوېدلې. د مجوسو آتشدده چې نمانځنه به یې کېدله مړه سوه. د ساوه بحیره وچه سوه او په شاوخوا کې یې موجودې کلیساګانې راپرېوتې. دا روایتونه بیهقي رانقل کړي دي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیدا سو او دنیا ته سترګې وغړولې نو مور یې عبدالمطلب ته څوک ورولېږئ چې د لمسي زیری ورکړي. عبدالمطلب په خوشحالۍ سره راغی، خپل لمسی یې په غېږ کې واخیست او کعبې شریف ته یې داخل کړي. د الله تعالی شکرونه یې ادا کول، دعا یې کولې او نوم یې محمد صلی الله علیه وسلم ورباندې کېښول. هغه وخت د محمد نوم په عربو کې شهرت او رواج نه درلود او د عربو د عادت تر مخ یې په 2مه ورځ سنت کړ. او د اول ځل دپاره تی ورکوونکې ښځه چې له مور آمنې څخه وروسته یې د مبارک ته تی ورکړی دی د ابولهب بنځه صوبیه ده چې هغه وخت یې خپل زوی مسروح ته هم تی ورکوی او له دې څخه مخکې یې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه او بیا وروسته یې ابو سلمه بن ابو عبدالاسد مخزومي ته هم شیدې ورکړي دي. له بن سعد سره د ښار د اوسېدونکو عربانو عادت درلود چې خپلو اولادو ته به یې له صحرایي دایهګانې یعنې شیدې ورکوونکې ښځې دا به یې ورته نیولې تر څو هغوی له ښاري مرضونو څخه سالم پاتې سي، اندامونه یې پیاوړي، اعصاب یې مضبوط وي او په زانګو کې فصیحه عربي ژبه زده کړي. نو د همدې عادت په بنا عبدالمطلب هم د خپل مسجد لپاره یې دایه ولټوله. بالاخره یې د بن سعد بن بکر کورنۍ یوه ښځه چې حلیمه بنت ابي زویب نومېده د هغه دپاره یې دایه ونیوله. د حلیمې خاوند حارث بن عبدالعزیز نومېدی، کنیه نوم یې ابو کبشه و او له همدې قبیلې یعنې د بن سعد بن بکر د قبیلې څخه و. هلته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رضاعي ورونه او خویندې دا وه: عبدالله بن الحارث، انیسه بنت الحارث، حذافه او یا جزامه بنت الحارث. لقب یې شیماء و خو همدا لقب یې تر نامه زیات مشهور و.
دی به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به یې په غېږ کې ګرځوئ او قراروه به یې. او ابو سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا زوی هم کېږي او د حالمې له طرفه د نبي علیه السلام رضاعي ورور دی. د نبي علیه السلام اکا حمزه رضی الله تعالی عنه هم له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مخکې د بن سعد بن بکر په قبیله کې و. یوه ورځ د حمزه رضی الله تعالی عنه رضاعي مور هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شیدې ورکړې دي. نو په دې اساس حضرت حمزه رضی الله عنه له دوو خواو څخه د نبی علیه السلام ورور و، یو د صوبیې لخوا او بل د همدې سعدیې ښځې له پلوه. د رضاعت په دوران کې حلیمې د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې برکتونه لیدلي چې بالکل ورته حیرانه وه. راځئ په دې هکله یوه کیسه په خپله د حلیمې د خولې څخه واورو. ابن اسحاق وایي حلیمې به ویل چې زه له خپل خاوند او کوچني زوی چې شیدې مې ورکولې د بن سعد کورنۍ له یوې ډلې ښځو سره د کور څخه په دې نیت ووتلو چې د شیدو ورکولو لپاره ماشومان پیدا کړو. وایي دغه کال ډېر وچ و، قحطي وه، موږ ته هیڅ هم نه وه راپاتې. په دې سفر کې زه په خپله سپینه خره سپره وم، زموږ سره یوه زړه اوښه هم وه چې هیڅ شیدې یې نه کولې. ماشوم مو هم ډېر وږی و، ټوله شپه مو د ده د لاسه څخه خوب نه درلود، ځکه له لوږې به یې ژړل. زما په تیو کې څه نه وه او اوښې هم دومره شیدې نه کولې چې د ده به سوي وای. خو دا طمعه او هیله مو درلوده چې باران به وسي او لاس به مو لږ ازاد سي. لنډه دا چې زه په همدې خره سپره وم چې د ډېرې کمزورۍ له امله په ځای ودرېده. دومره کرار تلو چې د کاروان ټول ملګري راڅخه تنګ سول. خیر په هر ترتیب چې مکې ته ورسېدو هلته مو ماشومان کتل. نبی علیه السلام زموږ د کاروان ټولو ښځو ته وړاندې سو، خو کله به چې خبرې سوې چې دا یتیم دی نو نه به یې اخیست، ځکه موږ خو دا غوښتل چې د ماشوم پلار به راسره مرسته کوي، نو دا چې یتیم دی مور او نیکه به یې څه راسره وکړي. نو له همدې امله هیچا هم هغه وانخیست. په پای کې ټولو ښځو ماشومان پیدا کړل، خو زه یوازینۍ ښځه وم چې ماشوم مې نه دی پیدا کړی. او کله مو چې د ستنېدو د بیرته واپسۍ اراده وکړه خپل خاوند ته مې وویل زما ټولو ملګرو ماشومان واخیستل، دا د ځان لپاره شرم ګڼم چې زه همداسې تش لاس بیرته ستنه سم، بیرته واپس سم. قسم په خدای ورځم او همدا یتیم ماشوم له ځان سره اخلم. خاوند مې وویل بده نه ده، کیدای سي الله تعالی هغه راته د برکت سبب کړي. حلیمه وایي ولاړم، نبی علیه الصلاة والسلام مې له ځان سره راوړ او دا هم ځکه چې بل ماشوم راته پیدا نه سو، هغه مې له ځان سره راویست. کله چې مې تې ته واچوئ یو ځل مې په تیو کې شیدې را پیدا سوې، ویې رودلې موړ سو. بیا یې ورور هم دومره شیدې ورودلې تر څو ښه موړ سو، بیا ویده سوه. په داسې حال کې چې له دې څخه مخکې نه ده خوب درلود او نه موږ ورڅخه ویده کېدلی سوای. نو خاوند مې ولاړ سو چې هغه زړه اوښه راولوشي. نو که ګوري چې غولانځه یې ډکه ده راویلوشله، دومره شیدې یې وکړې چې دواړه ښه ورباندې ماړه سو. دا شپه مو ډېره په خیر او آرامۍ سره تېره کړه. سهار مې خاوند راته وایي اوسه ای حلیمې، قسم په خدای چې تا ډېر مبارک روح اخیستی دی. حلیمه وایي ما ورته وویل زه له الله تعالی څخه همدا غواړم. بیا مو حرکت وکړ، زه په خپله خره سپره سوم، هغه ماشوم مې هم را سره واخیست. قسم په خدای چې دا خره داسې تیزه تله چې یوه خره هم نه سوی ورپسې رسېدلی. تر دې چې ملګرو مې راته ویل ای د ابي زوی لرې په موږ لږ مهرباني وکړه، آیا دا همغه خره ده چې له هاخوا ورباندې راغلې وې؟ ما ورته ویل هو دا هغه خره ده. نو دوی راته ویل چې حتما یو څه خاصه خبره خو سته. بالاخره خپل مینې ته راورسېدو او دغه وخت له دې ځای څخه بل ځای زیات وچ او قحطي ځپلی نه و. خو کله مو چې دا مبارک ماشوم له ځان سره یوړ، له هغې ورځې به زموږ میږې مړې غولانځې به یې له شیدو ډکې وې
لوشلې به مو او شیدې به مو خوړلې. دا په داسې حال کې چې نورو خلکو به خپلو شپنو ته ویل تاسې هم میږي په هغه ځای کې څروئ چېرته چې د بنت ابي زویب شپونه یې څروي، ځکه د هغوی میږي به وږې او تږې بېرته راتللې، یو څاڅکې شیدې یې هم نه کولې، خو زما میږي به مړې او د شیدو ډکې راتللې. په همدې ترتیب سره همداسې د خیر او برکت راته مخه وه تر څو د محمد صلی الله علیه وسلم 2 کاله پوره سول او له شیدو مې جلا کړ. دا مبارک به د نورو ماشومانو په نسبت ډېر ژر بلوېدی. په 2 کلونو کې هغه یو پیاوړی او تکړه هلک شو. حلیمه وایي بیا مو هغه خپلې مور ته ورویست، خو ارزو مو لا دا وه چې نور هم له مور سره پاته سي، ځکه د هغه برکتونه مو لیدلې وه. مور ته مې وویل زوی دې یو څه موده نور هم له مور سره پرېږده تر څو لوی سي، زه بیریږم چې دی په مکې کې په دې ګډه سوي اوبه دا تاوان ورته ونه رسوي. حلیمه وایي تر هغې حالته ورسره وه تر څو یې مور په دې راضي سوه چې بیرته یې له مور سره واستوي. د شق الصدر یا د سینې څیرلو پیښه. نو په دې ډول سره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر هغه په بن سعد کې پاته سو تر څو 4 کلن یا 15 کلنۍ ته ورسېدی او په همدې عمر کې د شق الصدر یا د سینې څیرلو پیښه وسوه. امام مسلم له انس رضی الله تعالی عنه په روایت سره وایي یو ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ماشومانو سره یې لوبې کولې چې جبرئیل علیه السلام ورته راغی، ویې نیوی، په ځمکې کې یې پرېباسئ. سینه یې ورڅخه څیرې کړه، زړه یې ورڅخه راوویست، یوه ټوټه غوښه یې ورڅخه لرې کړه او ویې ویل دا ستا په وجود کې د شیطان برخه ده. بیا یې د سرو زرو په یوه تشت کې د زمزم په اوبو پرېوله او بیرته سره یو ځای کړ او په خپل ځای کې یې ورکښېښود. د ماشومان په ځغاسته د ده رضاعي مور ته ورغلل او ورته وویل چې محمد صلی الله علیه وسلم ووژل سو. دوی راووتل او نبی علیه السلام یې په داسې حال کې مخې ته راغی چې مبارک رنګ یې پرېدلی و، د مور له محبت څخه ډکه غېږ کې. له دې پیښې وروسته حلیمه ورباندې وبېرېده او خپلې مور ته یې ورتسلیم کړ او بیا تر 6 کلنۍ پورې له خپلې قدرمنې مور سره و. امینې نیت وکړ چې د وفا په دود د خپل خاوند د قبر زیارت وکړي. نو یې د یثرب چې هغه وخت د مدینې منورې ته به په یثرب سره ویل، نو د یثرب و طرف ته حرکت وکړ او تقریبا دا 1500 کیلومتره لارې ووهل. په دې سفر کې یتیم زوی محمد صلی الله علیه وسلم، خادمه یې ام ایمن او سرپرست یې عبدالمطلب هم ورسره ملګري وه. امینه حالت یې یوه میاشت پاتې سوه، خو چې د بیرته راتګ اراده کوي مریضه کیږي او د لارې په اوږدو کې یې تکلیف زیاتیږي. بالاخره د مکې او مدینې تر مابینځ د ابواء په سیمه کې وفات سوه. انا لله و انا الیه راجعون. د مهربان نکاح تر سیوري لاندې سپین ږیري عبدالمطلب خپل یتیم لمسی یې مکې ته راوست. زړه یې د لمسي له مینې او محبت څخه ډک و، ډېر ورباندې زهیر و، ځکه هغه له نوي داسې غم سره مخ شوی و چې پخواني غمونه یې ټول راتازه کول او همدا وجه وه چې عبدالمطلب له دې لمسي سره دومره نرمي کوله چې له بل هیڅ یو اولاد سره یې نه و کړی. هغه یې نه پرېښودی چې د بېکسۍ او تنهایي احساس وکړي. تر خپلو زامنو څخه یې هغه ته توجه ډېره وه. ابن هشام وایي د کعبې تر سایې لاندې به عبدالمطلب ته ځای برابرېدی. زامن به یې شاوخوا کښېناستل تر څو هغه به راغی، هېڅوک به هم دته د احترام له امله د ده په ځای نه کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې لا تر اوسه ځوان سوی هم نه و، دی به راتلی او د خپل بابا په ځای به کښېنستی. اکاګانو به یې منع کوئ، اجازه به یې نه ورکوله چې هلته کښېنې. خو عبدالمطلب به چې کله ولیدل نو ورته ویل به یې زما زوی پرېږدئ، قسم په خدای چې د لوړ شان خاوند دی. کله به محمد صلی الله علیه وسلم له خپل بابا سره ناست و، بابا به یې په سر او شا د مینې لاس راتېراوی او په کړو وړو
یعنی نقل او حرکت به ډیر خوشاله کېدی. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د عمر 8 کاله 2 میاشتې او 10 ورځې پوره شوې، مهربان بابا یې عبدالمطلب هم په مکه کې وفات شو. عبدالمطلب له خپل مرګ څخه مخکې د خپل خواږه لمسي کفالت ابو طالب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار سکنی ورور کې دی وده ته سپارلی و. نو د هغه وروسته د شفیق اکا په کفالت کې ابو طالب د خپل وراره حقوق کامل او پوره ادا کړل. هغه له خپلو زامنو سره یو ځای کړ، بلکې له هغو څخه هم زیات ذات ته رانږدې کړ. ډېر شفقت او محبت یې ورسره درلود. تر 40 کالو زیاته موده یې هې خواته ولاړ و. هیڅ ډول مرسته او همکاري یې نه ورڅخه سپموله. د ده په سر به یې دوستي او دښمني کوله. د محمد صلی الله علیه وسلم له رویه باران غوښتل کیږي. ابن عساکر له جلهمه بن عرفته څخه روایت کوي چې وایي زه مکې ته راغلم. دغه وخت خلک له وچکالۍ او قحطۍ سره لاس و ګریوان وه. قریشو ابو طالب ته وویل سیمه وچکالي وهلې، خلک قحطي ځپلي دي، راځه د باران دعا وکړه. نو ابو طالب له یوه داسې حالت سره راووت چې مخ یې لکه د لمر په شان ځلېدی. تا به ویل همدا اوس د لمر څخه تورې ورېځې ایستل سوې او روښانه لمر ورڅخه راښکاره سوی دی. د هلک شاوخوا نور هلکان هم وه. ابو طالب راونیوی او مبارکه شا یې د کعبې له دیوال سره ولګوله. هلک یې ګوته نیولې وه. د باران دعا یې وکړه. په دې وخت کې په اسمان کې د ورېځې یوه ټوټه هم نه لیدل کېده، خو کرار له یوې او بلې خوا ورېځې راپیدا سوې، سره ټینګې سوې او داسې باران وسو چې سیمه اوبو په سر واخیسته. ټول وطن خړوب او شاداب سو. ابو طالب د همدې پیښې په اشاره سره د نبی علیه الصلاة والسلام داسې ستاینه کوي. هغه سپین او ښکلی دی، د ده له رویه د باران سوال کیږي. هغه د یتیمانو د پناه ځای او د کونډو محافظ او ساتونکی دی. بحیره راهب د دې څخه وروسته چې کله نبی علیه الصلاة والسلام 12 کلن او په بل روایت کې د 12 کالو 2 میاشتو او 10 ورځو سو، نو ابو طالب له ځان سره شام ته د تجارت لپاره یې بوتلی. شام ته ولاړل تر څو بصرې سیمې ته ورسېدل چې په شام کې د حوران د منطقې یو ښار و. دلته ورسېدل. دا ښار هغه وخت په عربي جزیرې کې د رومي مستعمرو مرکز و. دلته یو راهب هم اوسېدی چې په بحیره سره مشهور و. اصلي نوم یې جرجس و. کله چې کاروان ورسېدی نو راهب ورته راووت. ټول یې میلمانه کړل. مخکې تر دې به هغه د چا مخې ته نه راوتی. نبي علیه السلام یې د نښو او صفاتو له مخې وپېژندی او په داسې حال کې چې د ده مبارک لاس یې نیولی و، ویل یې دا د ټول عالم سید او پیشوا دی. الله تعالی دی د عالمیانو دپاره رحمت را لېږلی دی. ابو طالب پوښتنه ورڅه وکړه ته د کومه څخه په دې موضوع خبر سوی یې؟ راهب ورته وویل کله چې تاسې له دې غونډۍ راښکاره سواست نو ټولې ونې ټولې درختې او ډبرې په سجدې سوې. درختې او کاڼې په انسانانو کې یوازې نبي ته سجده کوي او همداراز زه یې د نبوت د هغه مهر د مخې څخه هم پیژنم کوم چې د ده د اوږې په لاندنۍ کرپېدونکي باندې د سیب په شکل ایښول سوی دی. موږ په خپلو کتابونو کې هم د ده په هکله معلومات لیدلي او د ده صفات مو لوستلي دي، مطالعه کړي مو دي. نو بیا له ابو طالب څخه وغوښتل چې بیرته یې مکې ته بوځي او شام ته ولاړ نه سي، ځکه کېدای سي هلته یهود یو څه زیان ورسوي. نو ابو طالب هم دی له خپلو ځینو کسانو سره بیرته مکې ته واستوي. نو له دې څخه وروسته د فجار جګړه د نبي علیه السلام په 15 کلنۍ کې د فجار جنگ ونښتی. په دې جنگ کې قریش او کنانه یوې خواته او قیس اعلان بلې خواته وه. د قریشو او کنانه مشري د حرب بن امیه په غاړه وه، ځکه هغه د ټولو څخه مشر و او د زیات شرف خاوند و. نو د ورځې په لومړي سر کې قیس په کنانه باندې برلاسی وه، خو د ورځې په نیمایي برخه کې د جنگ حالت بدل سو او بری و کامیابی د کنانه په برخه سوه. د جنگ ته ځکه حرب الفجار وایي چې په دې سره د حرم شریف
او د حرام د میاشتو حرمت تر پښو لاندې سوی و. نبی علیه الصلاة والسلام هم په دې جنگ کې برخه یې درلوده او خپلو اکاخیلو ته به یې غشي برابرول. له دې جګړې څخه وروسته حلف فضول یعنی د فضول تړون ترسره سو. د دې کار اهتمام د قریشو ځینو کورنیو لکه بن هاشم بن المطلب، اسد بن عبدالعزیز، زهره بن کلاب او تمیم بن مره کړی وو. ټول د عبدالله بن جدعان التیمی په کور کې چې مشر او د شرف خاوند وو ټول له ده سره راجمع سول او داسې عهد او تړون یې وکړ چې په مکې کې به له هر مظلوم سره ولاړ وي، هغه که د دې ځای اوسیدونکي وي او که د بل ځای، او تر هغه به د مظلوم طرف نه پرېږدي تر څو یې له ظالم څخه د هغه حق نه وي اخیستی. نبی علیه السلام هم په دې تړون کې حضور درلودی او کله چې په رسالت مشرف سو نو فرمایلی زه د عبدالله بن جدعان په کور کې په یوه داسې تړون کې حاضر وم چې د هغه په بدله کې سره او شان هم نه خوښوم او که چیرې اوس د اسلام په دور کې هم ورته وبلل سم نو لبیک به ورته ووایم. دغه تړون او د تعصب په اساس جاهلي حمیت یو له بله سره تناقض او منافات لري. د دې تړون د سبب او علت په هکله ویل کیږي چې د زبید قبیلې یو سړی مکې ته یو څه سامان راوړي وه چې عاص بن وائل سهمي په بیه ورڅخه واخیست، خو بیا یې د هغه حق ادا نه کړ، حق یې نه ورکوئ. دې سړي په دې هکله له ملګرو قبیلو لکه عبدالدار، مخزوم، جمح، سهم او عدي څخه مرسته وغوښته، خو هیچا هم ورته توجه ونه کړه او خبره یې وانه اورېدله. نو هغه د ابي قبیس غره سر ته وخت او په لوړ اواز سره یې داسې اشعار وویل چې خپل مظلومیت ته یې پکښې اشاره کوله. زبیر بن عبدالمطلب دې خوا ته متوجه سو او ویې ویل دا سړی ولې داسې بې یاره او مددګار دی؟ یوې خوا او بلې خوا ته ولاړه او په پای کې دا مخکې یادې سوي قبیلې سره راټولې سوې. دا تړون یې لاسلیک کړ او بیا عاص بن وائل ته ورغلل او د زبیدي حق یې ورڅخه واخیستی. انشاءالله په راتلونکي درس کې به د سیرت پر نورو عجیبو برخو باندې به بحث وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.